د سولې پیغام راډیو ډېرو درنو اورېدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو دا ځلې د خوستیو ځوانانو د یووالي د ګډ روژه ماتې څخه ومنئ. راغلیو تر څو نن ستاسې لپاره په دغه په زړه پورې برنامه کې یوه ښایسته خپرونه چمتو کړو او تاسې ته د دغې ګډ روژه ماتې او ښکلی تصویر در وړاندې کړو. زه ساجاد شاه او عبید زادران هم را سره دی په کمره کې را سره همت صاحب ملګرتیا کوي. عبید صاحب ته ګوري چې ډلې ډلې ځوانان را روان دي په سلګونو ځوانان او دلته نن د یووالي د اتحاد او اتفاق تصویر خپلو هیوادوالو ته او نورې نړۍ ته ورښایي. دا د یووالي یوه ښه بڼه نه ده؟ بالکل سجاد، تاسو ته سلامونه، درنو لیدونکو ته سلامونه. امید لرم چې زمونږ دا پروګرام تر پای وګوري واوري. نن ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې په دغسې یو د خوشحالۍ محفل کې ګډون لرم چې غیر د دې نه چې د خوست ځوانان سپینګیري ماشومان پکې ګډون کوي. په دې کې د نورو ولایتو خلک په زرګونو ځوانان راغلي دي دلته د خوست په دې مهم روژه مات کې ګډون کوي. بالکل دوستانو، له دې وړاندې هم یعنی څو کالونه کېږي دغه ګډ روژه ماتې ترسره کېږي. نن د خوشحالۍ ځای دی چې په دې کې د نورو ولایتو ځوانان هم راغلي دي، نورو کسانو ته هم دعوت ورکړل شوی دی. دوی سره به هم خبرې کوو مختلفو کسانو سره. یو مسؤل کس زه غږوم عبید صاحب چې دلته الهام صاحب را سره مخامخ دی، د سره به خبرې اترې وکړو. ته لږ مصروف وم، 2 دقیقې وخت نیسو. الهام صاحب سلامونه. وعلیکم سلام سجاد صاحب، ښه راغلاست. مننه، خوشحاله اوسئ. د یووالي ګډ روژه ماته دی په خوست کې. زه ګورم دا مهال هم کسان نهایت زیات دي، یعنې زرګونو ته رسیږي. الحمدلله کسان خو زیات دي او دغه تعداد ورو په ورو زیاتېږي. لکه د تیر په پرتله سکل تعداد بیخي زیات دی او ځای هم لوی دی. تیر کې پارک او تڼیوال صاحب پارک او اوس په ملي لوبغالي کې دی. دا ځلې مو څومره کسانو ته ترتیبات نیولي؟ تقریبا 10,000 شاوخوا. 10,000 او 10,000 شاوخوا موږ منظم ترتیبات نیولي او دې وروسته کیدای شي د ضرورت په اندازه کې 3-4 گنجایش هم نور هم لرو. او په دې کې څومره خلکو همکاري وکړه تاسې سره او دغه څومره شوه ټوټل حساب؟ غالبا 80 شاوخوا کسانو چې موږ سره همکاري کړې ده، 80 مرجعو څخه، یعنې 80 کسانو یغو بلابل مقدار اندازه پیسې همکاري موږ سره کړې ده. تقریبا تر 8 لکو شاوخوا افغانۍ کېږي او له هغې ورایه خوا ځینې کسانو د خوراکي موادو لکه اوبه، کجوره، وچه ډوډۍ او داسې نورو موادو د دومره کسانو منظمول مدیریت کول یوه سخته چاره ده. تاسې څنګه وکولی شول دا دومره 10,000 کسان مدیریت کوي یا نن ورځ دوی ته خوراک ورسوئ؟ موږ لله الحمد ملګرو کمیټې ایجاد کړي دي چې هره کمیټې ته وظیفوي ویش شوی دی. ملګرو د خدای کور آباد لري، په دغې جملې څخه موږ د خصوصي مکاتبو څخه هم په دې برخه کې همکاري غوښته. دوی هم همکاري کړې ده، ډېره مننه ترې کوم. نو کله چې وظیفوي ویش وشي، اخلاص او صداقت چې موجود وي سجاد صاحب، نو ناممکن کار عبید صاحب ممکن کېدای شي. شک پرته. مننه، تا ته ښې شېبې غواړو. شاته برخه د څه ده؟ زه چې ګورم دلته لکه چې مهمه برخه همدغه ده. شاته برخه توزیع ده، ملګري توزیع برخه کې موږ توزیع دپاره بېلابېل سیستم جوړ کړی. ځای ځای مو توزیع روانه کړې ده او کمیټې مې ایجاد کړي دي او ملګري څو ځایو څخه توزیع کړي تر څو دا توزیع په منظم ډول وشي. بس ته د کارونه مخکې بیا زه دغو کسانو سره لنډې لنډې خبرې لرم. عبید صاحب را وړاندې کېږه چې دغو کسانو سره 2 خبرې وکړو، ډېرې نه. او ځوانه سلام. علیکم سلام. جوړ په خیر. کوم مسؤلیت لرې دلته؟ زه چې ګورم فرهنګي کمیټه په فرهنګي کمیټه کې هم مقصد نور کارونه هم مخروج چې مخې ته راځي هیله نه کوو. ځان ستړی کوئ، نه یې پرېږدئ. بس خوشحاله اوسئ. دغه ځوان سره خبرې اترې کوو، دغه هغه ته چې نازئ. ځوانه سلامونه. وعلیکم سلام. صحت دې ښه دی؟ بخیر یې؟ شکر الحمدلله. څومره پرسلونه دې ډک کړي دي تر اوسه؟ شمېر یې درته معلوم ده؟ تقریبا یوه لټۍ مې ختم کړه، لټۍ یې ساغله دویمه روانه ده. بیا د یوه ساګله کې څومره کې برابرېږي؟ تقریبا 2.5 ته انشاءالله برابرېږي. ډېر ښه. بس دا دوسې دا ځوانونه یې که نه؟ دا کومه چاره ده دلته؟ دا فرهنګي کمیټه ده. فرهنګي کمیټه نه هغه ته نو څه ده، یعنې پرسل یې کوي که نه؟ بس ښې شېبې ولرئ. مخکې به لاړ شو. عبید صاحب راځه د خیره. او تاسې وینئ دوستانو دلته چې لا هم ډلې ځوانان راځي او یوه ډېره ښه لاره ورته برابره شوې ده چې مخکې له مخکې دسترخوانونه جوړ دي. ته کومه برخه کې یې؟ زه د خریدارۍ او خدماتو برخه کې یم. ښه. څه شی دې واخیستل؟ دا ټوله خریداري مو کړې ده، موږ 5 نفرو.
خوراک څښاک یعنې وریځې غوښه پیپسۍ هر څه موږ اخیستي دي دلته چې څه توضیح کېږي هر څه موږ اخیستي جیب کا موږ کمیټه د خدمات او خریدارۍ کمیټه خریدارۍ کمیټه بس نو ستړي شوي به یې نو والله حتما خو په دا ستړیا موږ خوښ یو د خپلو خوستوالو خدمت کوو موږ خپله ستړیا نه احساسوو ستړي یو خو انیس دوستانو زموږ ګران ملګری بس ښې شېبې خدای په امان نورو کسانو سره هم عبید صاحب داسې کوو چې په یو ځای باندې نه ودرېږو او که چېرته په یو ځای باندې ودرېږو زه دلته چې شی دی ته پوهېږې دلته خپله هم د پرسل ډکېږي وریجې دي او کوفته ده ځینې نور څه شی دی ځوانه وایه که نه وریجې کوفته او دا کوسې دي نور خو شی نشته دغه دي خوند به یې وي نو خوند نه د مړۍ نه بغیر نوره چې د خلک سره رايوځي دا ډېر خوند یعنې ته دې ته خوشحاله د ځوانان سره یو ځای شي دا نور داسې پروګرامونه وشي چې د خلک خوستوال داسې پرې راټول شي بلکل بېشکه بس ښې شېبې نو عبید صاحب ما هلته ولیدل چې د نورو ولایتو ځوانان هم هغلته ناست دي ما ډېر ښه ښه استادان ولیدل ځوانان مې ولیدل چې تشریف یې راوړی دی ماشاءالله داسې به وکړو لا په لارو دي لا نور هم راځي یعنې کسان راځي په لارو دي دلته بیا څه شي برخه ده د پیپسیو عبید صاحب که نه نوشابات دي نوشابات دي دلته معلومیږي د خیره سره او زه تاسو دوستانو او د دې دپاره چې د نوشابات لږ ذره خو د هوا ګرمه شوې ده واوره هم پکې اچولې ده چې دوستانو د خپرونې په دې برخه کې مو ډېر دروند شخصیت او د پوهنتون استاد د دې ترڅنګ د نظر څښتن مومند صاحب سره ولیدل مومند صاحب اولو کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایو خوست ته په خیر راغلی ستړی مه شئ خدای دې خوشحاله لره ډېره مننه کوم ژوندي اوسئ له تاسو نه او د خوستي ځوانانو نه له ټول خوست نه ډېره مننه کوم خوشحاله دې اوسي چې زمونږ مرکلی وکړ او داسې یو نن داسې یو غونډه ده چې هغه د یووالي غونډه ده او د افغانستان لپاره یعنی مثبت پیغام ورکوي ډېر خوشحاله یو داسې به په تک تک کې لاړ شو قدم به مو او شاوخوا ته ګورئ چې دسترخوانونه هم د دواړو خواو ته خبره دا ده چې د یووالي روژه ماتی ځکه دی چې عابد صاحب مومند صاحب هم پکې ولیدو یعنې همدې روژه ماتي ته تشریف راوړ دلته مو ورسره ولیدل دا ډول د روژه ماتي پروګرامونه یا دا ډول په دومره لویه کچه د ځوانانو راټولېدل د هېواد لپاره یا عموما زموږ تصویر څه ډول نړۍ ته ښایي لومړی خو د سولې پیغام رادیو له ټول مشرتابه کارکوونکي او بیا په خاصه توګه له تاسو نه ډېره مننه کوم چې تاسو مینه خپروئ نه یوازې دا چې په خوست کې البته په ډېری ولایتونو کې موږ ستاسو پروګرامونه ګورو همیش مو له ځوانانو سره او استادانو سره چې ناستو ستاسو په هکله مو تبصره کړې ویلې مې دي چې داسې خپرونې کولی شي چې مینه خپره کړي وحدت ته کار وشي یووالي ته کار وشي نو له تاسو نه ډېره مننه کوم واقعیت هم چې دغسې پروګرامونه کولی شي چې دې ته لاره هواره کړي چې په ځوانانو کې په افغانانو کې د وحدت لا ټینګ سي مینه خپره شي ځکه موږ او تاسو ډېره لویه جګړه تېره کړې ده نو نور باید موږ کرکه او نفرت دا له منځه یوسو او یووالي او مینې ته کار وکړو نن دغه کوم لوبغالي کې چې د روژه ماتي پروګرام نیول شوی زه کله چې نوی راغلم داسې احساس مو وکړ چې یو کوچنی افغانستان راټول شوی ده ځکه چې ما ولیده دغه د روژه ماتي پروګرام چې نیول شوی دا ځوانان مو ولیده یو بل سره په همغږۍ سره کومک همکاري دغسې که ټول ځوانان د افغانستان د لوی افغانستان یو بل ته لاس ورکړي زه فکر کوم چې له دې نه به موږ ډېر زیات پرمختګ وکړو دا یو د یو تمثیل په شکل نن یووالی موږ ګورو چې زه ډېر خوشحاله سم الله دې وکړي چې د یووالي او د وحدت لپاره ټول ځوانان لکه د خوستي ځوانانو غوندې کار وکړي استاد ډېره مننه او ډېر خوشحاله یو چې راسره یې ډېر خوند یې کړی ده دغسې په روژه ماتي یا دغسې پروګرامونه لکه د اوس چې تاسو مخامخ یې ګورئ خوست کې جوړ شوي دي که نورو ولایاتو کې هم جوړ شي تاسو فکر کوئ د په یووالي کې د مینې په هغه کې څونه په هغه لري بلکل 100% کې چې کله زه له کابل نه راتلم د ملګرو سره مې ویلې
ما لکه چیرته لکه د خوستي ځوانانو غوندې داسې پروګرامونه ونیول شي په سمت شمال کې جنوب کې ټولو ځایونو کې زه فکر کوم دا لوی پیغام ده نه یوازې دا چې په افغانستان کې به یووالی رامنځته کړي مینه او محبت به د افغانانو ترمنځ رامنځته کړي نړۍ ته به وښیو چې موږ د مینې خلک یاستو موږ د وحدت خلک یاستو موږ د سولې او د امن خلک یاستو هغه باید رایل ثابت شي چې زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم تا ته مې چا هسې چېرته وران تصویر ښودلی دی نن به یو رنګین تصویر ښایو د ښکلا تصویر د مینې د یووالي او اتحاد او اتفاق تصویر مخکې به لاړ شو روژه ماتي باندې به هم خبرې کوو روژې خو به خراب کړی نه یې والا روژه خو سږ ښه وه لږ عوام ښه ده نو طبعا لږ روژه تاثیرات لري روژه ماتي کې د خپله ډېر څه شی خوښېږي لومړی لاس یې څه شي ته ډېر تېرېږي روژه ماتي د ډېر له ملګرو سره وي که نه له فامیل سره داسې ده چې زه ځینې خیریه فعالیتونه هم ترسره کوو ډېری وخت موږ بیرون یاستو یا په پروګرامونو کې یاستو ولې ډېر کوشش کوم چې له کورنۍ سره روژه ماتی تېر کړو نو په خوړو کې مې قابلي ډېره خوښېږي او په لوی پکتیا کې مې ډنډکی خوښېږي خوند یې وکړ چې څو شېبې مو در سره خبرې وشوې وروستی یو پیغام یا یو خبره چې ذهن کې دې ګرځي او غواړې د کمرې له لارې ډېرو لیدونکو ته ورسوي هغه به څه وي زما پیغام دا ده چې موږ او تاسو جګړې بدبختۍ تېرې کړې اوس د دې وخت را رسېدلی ده چې په یو موټی په وحدت سره کار وکړو او غوښتنه مې هم دا ده چې حاکمو چارواکو نه چې د یووالي وحدت لپاره کار وکړي او افغانانو هغه غوښتنې چې دي هغه حداقل ورته لبیک وایي انشاءالله ډېر ښکلی وطن لرو دا اوس په لاره راتلمه دا ښکلي غرونه مې ولیدل دا ځوانان مې ولیدل افغانان په منځ کې هېڅ هم نه لري بس یوازې همدا ده چې دغسې لکه موږ او تاسو ځوانانو غوندې لکه د خوستي ځوانانو غوندې نورو ځوانانو ته یو حرکت ورکړي د وحدت لپاره دا به ډېر ښه سي او یو غټ پیغام به وي د ټولو لپاره مننه مومند صاحب چې وخت یې راکړ په لیدو دې ډېر زیات خوشحاله شو بیا هم سره وینو خوشحاله اوسئ دوستانو زموږ خپرونه روانه ده نور کسان به هم غږو او تاسې لپاره به د خوستیو ځوانانو د یووالي د ګډ روژه ماتي کې یو ښکلی تصویر د خوست میشتو د راغلو میلمنو او د دې تر څنګ هغه څوک چې په دې کې ځان ستړی کوي د دوی به یو تصویر در سره سجاد دا رشته ته خپله راته ووایه چې نن ته څنګه وږی شوی خو نن ورځ څنګه وه نن خو ورځ هم ماشاءالله ډېره معتدله ورځ وه ډېره ښه عبید اصلا کې که پام دی روژه په یخ موسم کې راغلې ده لوږه تنده حتمن وي پکې لوږه البته تنده ډېره نه وي خو نن زه چې دا دومره په لویه کچه ځوانان ګورم او د دې په منځ کې موږ او تاسې ولاړ یو هم مې لوږه یې راشوې هم مې تنده یې راشوې او یوازې مې خپل کار پېژندلی چې دا سره وکړو را سره واوسېږئ نورو برخه هم تاسو سره در شریکوو دوستانو د خپرونې په دې برخه کې له احسان الله کاریاب صاحب سره یو څه خبرې لرو دی الان له کونړه دلته را رسېدلی دی ټولنیزه میډیا کې په رهبر باندې مشهور دی کاریاب صاحب سلامونه علیکم سلام ستړی مشي څنګه یې جوړې برابرې حالتونه دې ښه دي خوشواله لهجه دې نه وي څه کړي والا خوستواله لهجه خو خوستیانو ملګرو سره ډېر کېنم نو انشاءالله یاده به کوم زیات لغتونه مې یاد دي خو نور به مې یاد کړم نور هم زده کېږي د خیره سره لږ وخت باید دلته تېر کړې همداسې ده خبره دا ده چې دلته د یووالي په نوم ګډ روژه ماتی د ځوانانو لخوا نه په لاره اچول شوی ګورې په لوړ تعداد سره څنګه احساس کوي چې ته دلته راغلی کو رښتیا خبره درته وکړم سجاد شاه صاحب زه ان تر کونړه راغلم دلته خوست ته دا ډوډۍ په کونړ کې پیدا کېدله خو هدف دا دی چې دلته د ځوانانو یووالی وګورم په ملي موضوعاتو کې چې ځوانان دغسې په ټولیز ډول باندې په اشریز ډول باندې راټولیږي او دلته په یو بیابان کې په یو دشته کې روژه ماتی کوي نو دا ماته ډېر د خوښۍ احساس راکوي غوښتل مې چې دغه د فاشیزم نظریه باید نوره له منځه ختمه شي باید د یووالي لپاره کار وکړو زه ته دلته سره ودرېږو دغه بیروبار به هم پکې راشي ګوره دومره په لوړه کچه خلک راغلي دي خو دا هغه دی دا لږ به احتیاط هم کوو زه همداسې ده داسې نه چې ژوبل نه شو ماشاءالله د افغانستان د 14 ولایتونو نه ځانګړي میلمانه راغلي دي خوستي ځوانان راغلي دي تاسو ګورئ چې په ډېر لوی تعداد سره چې د 10,000 نه اخوا خلک راغلي کیمرا
ته هلته وګوره چې څه رقم حالات دي ځکه دروازې خلاصې شوې ماشاءالله همدې کسان ته راځي یووالی ویل کېږي همدې دې ته ته یووالی ویل کېږي خو تا ویلې چې په یوه دښته کې دا دښته نه ده دا سټیډیوم دی سټیډیوم دی. هدف مې دا دی که موږ او تاسو په یو دښته کې غږ وکړو چې دا آبادوو نو ځوانان به دا ونه وایي چې دا نه آبادوو شک پرته. نو هدف مې دا دی زما او سما راکله که چې بالکل پکې جالبه شوه همداسې ده. ځکه بیروبار هم زیات پکې راغی او بله دا چې ځان دې وږی کړی که نه اوس والا رښتیا خبره درته وکړمه د ډوډۍ لپاره نه یم راغلی د ځوانانو تږی یم د ځوانانو د یووالي لپاره راغلی یم تر څو دلته دا فکر خپور کړو چې ځوانانو نور دا وطن کار ته ضرورت لري دا وطن یووالي ته ضرورت لري ملي وحدت لپاره کار وکړو او خوستیان په دې برخه کې خاص نوم لري د افغانستان د رضاکار ځوانانو د ټولنې د ادرسه خاص مننه دې کومه چې دوی تل په ملي موضوعاتو کې په عشریزو موضوعاتو کې دوی همدغسې ونډه اخیستې ده او تل د افغانستان خلکو ته دغسې د یووالي فکر او نوښت وړاندې کوي ډېره مننه کونړ کې هم داسې یو جماعت جوړوو انشاءالله ولې نه کونړ ته خو به حتمن راځي ډېره مننه خوشحاله اوسئ دوستانو لا هم زموږ خپرونه روانه ده او زه دا مهال په ملي لوبغالي کې یا په اماني لوبغالي کې چې دلته د فوټبال لوبې هم کېږي قرار لرم مختلفو کسانو سره به خبرې اترې کوو ستاسې لپاره به یوه ډېره په زړه پورې خپرونه چمتو کوو دلته راشه چېر روان یې جوړې وخت خو ډېر پاتې دی واخ نه دی پته کنه که نه ازمونه شوي دي بار نه کوم ځای نه راغلی د لړمۍ نه لړمۍ نه بس ورسا د سرحد ته ځون ورسوله نورو کسانو سره به هم دلته خبرې اترې کوو کیسې به ورسره کوو ستړی مه شې کوم ځای نه راغلی ترنای ولسوالۍ نه وږی ښه وږی وسا په خیر لوړ شئ مشره سلامونه ډېر تر تازه معلومیږي الحمدلله بالکل لرې ځای نه راغلی که نږدې نه؟ تڼیو نه راغلي ها دا د تڼیو ګروپ لکه چې آی تڼیو ګروپ نه ټوله تڼیو ګروپ نه ده دا ځینې ملګري تڼیو ولکې دي څه نومېږي ریاض نومېږم ریاض دا ډول پروګرامونه خوند کوي که نه الحمدلله ډېر خوند کوي سجاد شاهي تو پروګرامونه مې زه خپله مسافر یم اول ته یې مې ته پاته ولګي دا چې مسافر دا پټ راغلی ډېر خوند روکوي بل ملګری دې څه نومېږي دا خو مسره نه دی اول ملګری مسره دی زه ورسوه ته بیا ستا صحیح شو ژوندی ده ته څه نومېږي مې فاروق ته کوم ځای نه څه نومېږي ګرانه ګلوالي خان ته کوم ځای خو هغه مرکز نه مرکز کې کوم ځای نه شمال فرار کوي ځان وباسه وږی که نه دا څه نومېږي ستړی مه شې کوم ځای نه راغلی پکتیکا مېلمانه هم پکې پیدا شول دا لکه چې عکس اخلي راځئ چې اوس هم عکس واخلو د خیره سره ته د کوم ځای پکتیکا ولایت سروزی ولسوالۍ پکتیکا کې داسې روژماتې جوړېږي ولا پرون جوړ شوی خو هغه د ګوتو په شمار خلک ول د خوست خلک روژمات یعنې دې ته وایي که نه دې ته روژمات یعنې خوست خو ډېر خوند یې وکړه ډېر زبردست همدې روژماتې ته راغلی بالکل بالکل ډېر روژمات راغلی د خوست ډېر مېلمنهپاله خلک دی او ډېر ښه روژمات ډېر خلک راغلي دي بزرهاوه خلک راغلي ځان دې وږی کړی نه ولا سمه ګزاره کو پوه سوې هوا برابره ده موسم برابر ده د خوست ډېره خوندوره هوا ده سړی ډېر نه وږي په بس په خیر لاړ شئ زه هم دلته یم بیا هم سره وینو تاسې به زما خاص مېلمانه وای د خیره جوړ په خیر کوم ځای نه نوم یې خیرت الله الحمد دی مستقل ورسره لاړم د اغلان سیمې څخه اغلان نه راغلی کسون ډېر راغلي اغلان نه کلاک دا وایه اوله هغه ځوانان چې مثبت فکر لري د هېواد لپاره هېوادنۍ مینه په زړه کې وي احساس لري هغه راغلي دي لاس شل ډېر څلوېښت پنځوس څومره تقریبا تر 500 تر 100 کسانو به حتما راغلي وي بس زونونه د سرخان ته وای رسوئ صحیح زه در ګرځم دا ټول اغلان والا و ته څه نومېږي خالد ته کوم ځای د غړمبین ارغلای یم زدران زدرونې نور ملګری راغلی غړمبینا او ډېر ملګری سره راغلی دي تا راغلی غړمبی یم ته به نن څه شی خورې وال والله چې اوبه به وڅښو نور خو داره چی وږی نه وږی دی خو څه په خیر لوړ شئ لیدونکو ته څه ویل لرئ داسې روژمات چې جوړېږي یو ښه پیغام لیږدوي که نه باید دا رقم تر رژماتې ټول ملګري دوستان هر وخت په خپل منځ کې سره جوړ کړي ځکه دغه سره مینه محبت زیاتېږي د منډې چې شروع شوې دا غږېده دا څه خبره وه دا باید ډېره حوصله وکړي مې خلکو ډېر تیز دي په دا کې نو وږي نه دي که نه وږي نه دي تږي نه دي خو بس ماست نه دي ارشادو د سرخوان ته یې ځان رسولو په خیر لاړ شئ ښې شېبې نورو کسانو سره هم دوستانو تاسې ګورئ چې ډلې ډلې ځوانان په سلګونو ځوانان دلته راځي راځه د خیره سره دوستانو بس نو ماښامه ځان ته وخت پاتې دی او دلته د سرخوانونه آماده شوي دي موږ به هم بیا چیرې یو ځای ځان دپاره آماده کوو د خیره که نه جوړ په خیر کوم ځای نه ګربز ولسوالۍ تودې چینې نه څومره وخت پاتې ده رژموتي نه رژموتي ته خو تقریبا نیم ساعت پاتې ده څومره ملګري دي سره غول دي 15 نفره یې مو په سودیا کې ملګري دي جنت شاه خیال ټولو ملګري ته سلامونه آیا کچکي سلامونه کې ورسول ده که نه نورو کسانو سره
څه آئے My name is Ahmad Ali. My father name is Ibrahim. I want to become a doctor. آفرین مایک موت نه کې بس 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 دا دوستانو بچ شو له خیره سره مایک ته مو خیر وغوښتو ډلې ډلې ځوانان دلته په دسترخوانونو باندې ناستي داسې دروړه ما ځینې او ما ته دوستانو هغه بیت را یاد شو چې خوله مې درځار خو په یو شرط که دې روژه ماتوي که جنتونو ته د یاره دروازه ماتوي او بېرنجو سترګې او بې خاله زنه داسې ښکاري څنګه چې غزل کې ردیف مات وي او کافیه ماتوي دلته څه خبره ده ځوانانو ولا موږ د چنار په نمایندګۍ تقریبا 1000 فلیټه جمعتي پورا د حاضر راوړې وي چنار خصوصي علي لیسا د چنار خصوصي علي لیسا په اړه نو دا د روژه ماتې دي او دا صاحب موږ هم ورسره شریک کړو چې حجره باندې روژه څومره خجرې دې ویس کړې موږ ولا زیاتې خجرې کړې 1000 پر ساله خجرې مې راوړې وې د چنار خصوصي علي لیسا په نمایندګۍ آفرین بس په خیر لاړ شئ ښې شېبې وایه د روژې تنده تر ماښامه ستا د دیدن تنده به تور له حته وړمه خدای دې نه کړي بل او خدای دې که جوړ افغانستانه د ګاونډیو پیغورونه مې جوړوي نه مننه ډېره دوستانو تاسې دلته وینئ چې په لسګونو دسترخوانونه غوړېدلي دي او زه به تاسې ته هر یو جلا جلا ښیم هر یو خو نشم ښودلی ځکه چې بیروبار د خلکو ګڼه ګوڼه نن نهایت زیاته ده او کمره به تاسې ته پورته هم کې لږې داسې پورته برخه هم ورته وښیي ځوانانو کوم ځای نه روغلی له کاڼو ځوانان مې ونه لیدل مو چې دا چېرې ورږدېر ورسېدل لکه چې دی کوم ځای نه له کاڼو څومره ځوانان به روغلي دي تاسې کلي نه یاره مونږ کلي نه خو خپله مونږ د شپږو اوه کسه روغلي یو نور به روغلي خو لیدلي منه دي شپږ اوه نفر شپږ اوه څو کېږي شپږ اوه 14 نفر څه په خیر لوړ شئ دسترخوان مو معلوم ده دسترخوان پته نه ورته لګي بس چې کوم ځای کې ځای وي خالي ځای وي کې کېنئ وعلیکم السلام په خیر ساتي څه نوم یې ګرانه نوم مې نعیم الله دی د خوست ولایت اوسېدونکی یم خوست کې کوم ځای خوست کې د ورځې سرک ورځې نه ډېر خلک روغلي که لږ خدای موږ خپله ډېر روغلي یو نو خامخا ځوانونه یې روژه موتی دی 250 خو په روغلي دي کلي نه بس مزې مو دي نو یعنې یو ښه عکس ښیي که نه دغه یو ښه انځور وړاندې کوي نورې نړۍ ته نورو هېوادوالو ته خصوصا د خوست دغه ځوانان چې دي دغه څلورم ځل دی چې دا رقم روژه ماتې ترسره کېږي نو د ټول افغانستان له اوسېدونکو څخه مه هیله ده چې داسې روژه ماتې وکړي یووالی اتحاد دغه د افغانستان د خلکو لپاره ډېر ضرور دی مننه مهرباني الله مو خوشحاله اوسئ مخکې به لاړ شو لږ را مخکې شه واخیستلی شو بس دا پکې راغی د خیره کوم ځای نه روغلی بس انشاءالله سره وینو کوم مسؤلیت دلته لرې ته والا بس ډاکټرای مسؤلیت لري یعنی څوک چې ونه غورځي خوږ نشي کنه دا خو بیروبار وي ګاڼه ګوڼه وي 1000 کسونو ترتیبات نیولې شوي یو والا بس میګ خپل داغه ترتیب دی چې ډاکټرای غدا چې څوک وغورځي میګ هم کاری وسره وږي آفرین ډیر ښه کوم زینا روغلې تاسو یک کوټکینا او دلته کومې لکه لابراتوار مربوط کیږي کلینیک مربوط کیږي نه نور کیو اوس په حال ډاکټري کو ډیر ښه بس خوشاله اوسئ نه ښه چاره لا کومه راځه کومه ده و ده خطر بس اخی سوي بخیر لاړ شئ جوړ د عذاب کوم ځای نه خوست نه اسماعیل هیل چرګه ته د کوم ځای نه جوړ بخیر طبیعت خدای والا وجه سپیرول سلینا سپیر نه ته زه سپیر نه زه ملګری خو یې کنه نن چې دلته روغلې ټول صاحب خیر لوړ شئ ځوانانو د خدمت لپاره راغلي یو چې کومه ستونزه مقصد خدای د نکیر مخته که چېرې مخته شي انشاءالله موږ د خدمت کوو ها مننه ډېره مننه خیر لاړ شئ دوستانو لام تاسې سره یو او تاسې وینئ چې په سلګونو ځوانان را روان دي لا هم زه چې ګورم ای خوا دې خوا یو ځای بل ځای ځوانه ته څه کوې ټیک ټاک ته ویډیو جوړوې جوړه شوه انشاءالله جوړه سوله بس کوم ځای نه راغلې وظیفه مې ته ساده کړه ښه دلته نږدې د کوم ځای علي شیرو یې و هم غږېدې ویډیو دې هم جوړه شوه هغه یو کس ویډیو ترې جوړوي
ښه ته د کوم ځای یې؟ زه خو اصلا د کلاندر ولسوالۍ کلاندر نه راغلی فیملي بس خوشحاله یې ښه صحیح چا درته ویلي چې روژه ماتی والله جوړېږي ټول امنیت خبر د خلک د قسمت کې دی بالکل ښه روژه ماتی جوړ کړی دی ډېره مننه خیر اوسې د ځوانانو د پوره ډېره غټه وه خوشحالتیا ده او تا ته چا ویلی چې نن روژه ماتی دی؟ ما ته خو خپل ملګري وي انډیوالانو بس مزې کوه په خیر لاړ شئ ملګرو یوې بلې برخې تصویر هم له تاسې سره شریکوم دلته هر دسترخوان د مینې د یووالي د اتفاق او اتحاد یو تصویر له هیوادوالو سره او نورې نړۍ سره شریکوي ما سره اوسېږئ دا خپرونه به دوام لري